د بریالي او غوره ژوند اصلي رکن صداقت او رښتینولي ده. که غواړئ د نورو پر وړاندې د لوړې مرتبې، اعتبار او ښه شخصیت درلودونکي شئ، نو هڅه وکړئ چې رښتیني واوسئ. که علاقه لرئ چې نور ستاسې خبرې په هر حالت کې ومني، نو غوره به وي چې رښتیني واوسئ. صداقت او رښتینولي یو له هغو غوره ځانګړنو دي چې هر سالم انسان کولی شي ویې لري. صداقت د غښتلتیا او قدرت جوړولو لپاره تر ټولو باوري سرچینه ده. همدا صداقت دی چې زموږ ډېری ستونزې له منځه وړي او د بریالیتوب او پرمختګ دروازې پرانیزي. صداقت د یو نامرئي قوت په څېر زموږ د تېروتنو مخه ډب کوي، ځکه چې د حقیقت په ویلو سره د خطا او تېروتنې لپاره کومه بله لاره نه پاتې کېږي. رښتینولي د انسان روح او روان ته ځلا وربښي او هره خبره درنه او غوره کوي. رښتیا ویونکي کسان د ځانګړي او مناسب جرأت خاوندان دي او په اسانۍ سره کولی شي نور کسان تر خپل اغېز لاندې راولي. په صداقت او رښتینولۍ سره د سالم ژوند بنسټ ایښودل کېږي او د ژوند د بقا پایې غښتلې کېږي. په برعکس ډول بیا دروغ ویونکي کسان خپل اعتبار او باور ډېر ژر له لاسه ورکوي او د نورو پر وړاندې یې ارزښت د صفر کچې ته راټیټېږي. همدارنګه د هغوی په خبرو هیڅوک باور نه کوي او ډېر کم کسان د هغوی سره معاملې کولو ته چمتو کېږي. د دې لپاره چې رښتیا ویونکي واوسو، پکار ده چې په لومړي پړاو کې خپلې دندې او مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړو. د یو کار ښه او بدي په ښه توګه وپېژنو او د خپلو تېروتنو مخه ونیسو او له دروغو ډډه وکړو. کله چې د ستونزو سره لاس او ګریوان کېږو، باید فوراً دروغو ته مخه نه کړو. دروغ د انسان ښېګڼې له منځه وړي. مننه.